یقینا نن زموږ د یو عزت ورځ ده، د وقار ورځ ده، او دا د ولسونو او همدغه شان موږ د هیوادوالو د یو افتخار ورځ ده. ځکه نن دا داسې ورځ ده چې کوم هغه د روسیانو او سور انقلاب اشغال دلته آخري پایان ته رسیږي. یقینا دا داسې مثلا یو ځل د سور روس انقلاب داسې مثلا انقلاب و چې ټول نړۍ یو ځل په لرزان کړې وه، خو یوازینی د افغانیانو او د ولسونه او د دو بچانو هغه مجاهده وه او هغه سرښندنه وه چې د غټ طاقت امپراتوري سره مقابله وکړله او د خاورو سره یې خاوره کړه. یقینا موږ اوس هغه نیکهګونه چې په قبرو کې دي لکه احمدشاه ابدالي او میرویس خان، هغه به لا راحتي ځکه د هغو نومونه مو راژوندي کړله، نو د هغو بچان او د هغو زامن به انشاءالله تل همداسې امپراتوري چې کله تعدا او تجاوز په دې هیواد باندې کوي، دوی به همداسې یو ځل مجاهده او خپل یو انقلابي دریځ ته د تل لپاره یو ځل لبیک وایي.